سلامونه درنو لیدونکو. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د یوې ډېرې مهمې موضوع په حق در سره خبرې کوم. قبضیت څه ته وایي، څنګه منځته راځي، څنګه یې وپیژنو او بالاخره څنګه یې درملنه کولی شو. کانسټیپیشن یا قبضیت کله چې ډکې میتیازې شخې، کلکې او وچې وي او د بیرون ویستلو دپاره یې موږ اړ شو چې زور ووهو، دې ته وایي قبضیت. یعنی د ډکو میتیازو په تخلیه کې باید تکلیف موجود وي. مریض تشناب ته ځي، زور وهي، ډکې میتیازې په سمه توګه نه راځي. په ځینو حالاتو کې حتی د خپلو ګوتو نه استفاده کوي، یعنی د ګوتو په مرسته د ډکې میتیازې د خپل رکټم او د مقعد نه راوباسي بهرني محیط ته. دې ته وایي قبضیت. راځو دې ته چې قبضیت ولې منځته راځي، علتونه یې څه دي. causes of constipation. تر ټولو مهمه علت یې په د هاضمې جهاز په سترو کولمو کې ده. یعنې کله چې موږ ډوډۍ وخوړله، وموژوله، مرۍ ته راځي، له مرۍ نه به راځي بالاخره معدې ته، دلته هضمېږي، د بقیه هضم و جذب دپاره وړو کولمو ته راځي، دا وړې کولمې دي او بالاخره همداسې په غټو کولمو کې هغه کوم مواد چې باید ترېنه جذب شي هغه جذبېږي او نور د تخلیې دپاره را روان وي، دلته په رکټم کې ذخیره کېږي. د غټو کولمو دې ساحې ته رکټم وایي. کله چې ډکې میتیازې وچې، کلکې، شخې وي او ونښتلې او د بیرون ویستلو دپاره یې مریض زور ووهي، دې ته وایي کانسټیپیشن یا قبضیت. مهمه علتونو کې یو موټیلیټي اف ګټ ده، خصوصا موټیلیټي اف سمال انټسټاین یا د اف لارج انټسټاین، د غټو کولمو حرکات. زموږ غټې کولمې یا سترې کولمې چې دا غټې کولمې دي، لارج انټسټاینز، خپل مخصوصه مارپیچه حرکات لري چې پرسټالسز ورته وایي او د همدغه حرکاتو په واسطه باندې غایطه مواد بهرني محیط ته انتقالوي. ډیری وخت دغه حرکات د څه شي په واسطه متاثره کیږي چې بالاخره د قبضیت سره مخ کیږو. یو یې ډایټري چینجز دي. ډایټري چینجز څه معنا؟ مریض په غذایي توکو کې هغه څه خوري چې بالاخره د قبض طرف ته یې بیایي. ډیری وخت د اوبو نشتون، د مایعاتو نشتون د قبض د دوام سبب ګرځي. یعنې که چیرې مایعات نه وي، ډکې میتیازې مسلما وچیږي، که اوبه ونه څښو ډکې میتیازې به وچې وي، شخې به وي او د بیرون ویستلو دپاره به یې موږ حتما د تکلیف سره مخ کیږو، زور به وهو. همدارقم ځینې د فایبرز منابع د قبضیت د درملنې لپاره ډېر مهمه دي چې هغه بیا د لیکچر په جریان کې در سره شریکوم. همدارقم ایموبیلیټي یا وخوره وڅښه او څمله، هیڅ فزیکي فعالیت نه وي موجود، فقط خوراک او څښاک وي، دی بالاخره د وخت په تېرېدو د قبضیت سره مخ کیږي. د ډیری انسانان دي د کلونو کلونو قبضیت لري، درملنه کوي، ولې یوه ورځ ورزش نه کوي. تاسو که په کافي اندازه اوبه وڅښئ، مایعات وڅښئ او هره ورځ ورزش وکړئ، که قبضیت لرئ، ډکې میتیازې مو شخې، کلکې او وچې وي او نه راوځي، دغه نښې سمه ورسره حل کیږي. بل علت چې د سترو کولمو حرکات پکې متاثره کیږي هغه د هرشپرنګ په نامه یوه ناروغي ده. هرشپرنګ ډیزیز، په ده کې د کولمو ته عصبي رګونه نه راځي چې هغه امپلس یا هغه انګیزې راوړي او د حرکت سبب وګرځي. هرشپرنګ ډیزیز. ښه، په ده کې څه پیښیږي؟ د کولمو یوه ساحه داسې تورم کوي، پړسیږي او دا هغه ساحه ده چې د اعصابو د خوا نه کنټرولېږي. ډکې میتیازې دلته نښلي او ډیری وخت هرشپرنګ ډیزیز په ماشومانو کې لیدل کیږي. هغه ماشومان چې د اعصابو د خوا یې د کولمو کوم سیګمنټ کنټرول نشي، نو بالاخره په هغه ساحه کې چې کنټرول نه وي موجود، ډکې میتیازې نښلي او د قبضیت سبب ګرځي. IBS یا Irritable Bowel Syndrome د قبضیت سبب ګرځي. IBS څه ته وایي؟ قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، اضطراب، ناخوالې. دغه په مغزو فشار واردوي، ماغزه کولمې نه کنټرولوي، کولمې هم یو ګډوډ نظام ځان ته غوره کوي. یعنې کله IBS کې کانسټیپیشن یا اسهال موجود وي، اسهال یې هم داسې وي چې مریض بار بار تشناب ته ځي، خالي کیږي نه، لږې ډکې میتیازې وکړي، ډکې میتیازې هم نرۍ وي، د زور وهلو نه وروسته خارجیږي او د تشنابه چې بیرته راوځي نو فکر کوي چې خالي شوی نه یم. په ځینې انسانانو کې بیا ډایریا موجوده وي، اسهال موجود وي. د IBS په ناروغانو کې سهار چې دی د خوبه راجګیږي چې ځي تشناب ته ګوري اسهال شوي دي.
بغیر د کوم درد، بغیر د کوم تکلیف نه. په ځینو کې بیا دواړه موجود وي، میکس آی بی اس هغې ته وایي، میکسډ آی بی اس. یعنی په مریض کې هم قبضیت موجود وي، هم اسهال موجود وي، کله قبض وي، کله اسهال وي، کله بیا په منځ کې جوړ وي. دا د آی بی اس د ناروغۍ نښه ده چې معمولا د رواني ستونزو د وجې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ یو ډول کانسټیپیشن ده چې هغه ته موږ کرونیک ایډیوپیتیک کانسټیپیشن وایي. کرونیک ایډیوپیتیک کانسټیپیشن په ځینې انسانانو کې د کانسټیپیشن یا د قبضیت علت نه وي معلوم، ولې قبضیت موجود وي. هغو دپاره بیا د لګزټیو توصیه کیږي. هغه خواړه چې ایډیوپیتیک کانسټیپیشن، هغه خواړه چې تقریبا فایبرز لري، ډکې میتیازې ښویوي، هغه دې په دایمه توګه خوري، لکه سپغول. د قبضیت یو علت د غټو کولمو کم حرکت یا نه حرکت و چې د هغو تر شا بلا نور فکتورونه دخیل ول. د مایعاتو کمبود، د فایبر کمبود د قبضیت سبب ګرځي. د ورزش نه کول، خوره څکه او ویده شه، دا د قبضیت سبب ګرځي. په هغه انسانانو کې چې عمرونه یې زیات دي، اولډ ایج دي، په هغو کې طبعا فزیکي فعالیت نه وي، هغې د قبضیت سره مخ کېږي. ځینې فلج دي، ګرځېدلی نه شي، عمرونه یې پاخه دي، هغوی د دغه ډول قبضیتونو سره مخ کېږي چې د انټسټاین موټیلیټي یا د غټو کولمو حرکات پکې نه وي موجود. او هرشپرنګ ډیزیز دا نو جنټیک ناروغي ده چې اعصاب یا ساحه نه کنټرولوي. په هر حال بل علت چې معمولا د قبضیت په طرف مو بیایي هغه میکانیکل کازز دي. میکانیکل څه معنی؟ ګورئ، میکانیکل کازز. په میکانیکل کازز کې څه کیږي؟ د ډکو میتیازو په مقابل کې یو څه حتما پراته وي. مثلا که فکر وکړو چې دا زموږ غټې کولمې دي، داسې تر مقعده پورې بالاخره پرتې دي. که چیرې په داخل د کولمه کې ټیومور موجود و، دلته یوه دانه موجوده ده، سرطاني دانه موجوده ده، ډکې میتیازې راځي، دلته نښلي او نه راتېرېږي. نو په میکانیکل کازز کې یو ټیومرز دي. ټیومرز پر ټیومر کې ډیری وخت بیناین ټیومر کولی شي د قبضیت سبب وګرځي، یعنی بې خاصیته یا سلیم ټیومرز چې دا په وړو کولمو کې منځته راځي. همدا رقم پولیپونه وي، پیډنکولیټډ او نان پیډنکولیټډ پولیپس. پولیپس ته وایي، دلته یو بخش د میکوزا داسې پړسېدلی وي په داخل د کولمه کې او د ډکو میتیازو د راتګ مخه نیسي. دغه پولیپونه هم راځي په میکانیکل علتونو کې، یعنی په میخانیک ډول په کولمه کې د ډکو میتیازو د انتقال مخه نیول کیږي. یا په وړو کولمو کې فرضاً دلته په وړو کولمو کې ټیومر موجود ده، کتله موجوده ده، دا غټیږي او دلته په غټو کولمو باندې فشار واردوي، بالاخره غټې کولمې بندې کړي. چې بندې شولې، دغه وضعیت ته وایي میکانیکل کاز اف کانسټیپیشن، چې ډیری وخت په سرطانونو کې موجود وي. یعنی د یو قبضیت تر شا ممکن سرطان موجود وي، ولې دته باید ورخطا نشو چې د هر قبضیت تر شا په سرطان موجود وي. او سرطانونه یوازې بیا قبضیت نه جوړي، بلا ډېرې نښې نښانې هم لري. همدغه رقم مثلا په ښځمنو کې یوټراین ملیګننسي موجوده ده. یوټراین ملیګننسي یا د رحم سرطانونه، رحم کې فایبراید ټیومرز وي، بیناین ټیومرز، فیبرایډونه وي، انډومیټریوسس تکلیفونو کې. په دغو ټولو کې میکانیکل کازز، یعنی دغه غده خپله غټیږي د رحم او فشار واردوي په کولمه، کولمه هم د ډکو میتیازو د انتقال مخه نیسي، دا د قبضیت سبب ګرځي. بل علت د میکانیکل ترڅنګ چې د میخانیک علت ترڅنګ چې د قبضیت سبب ګرځي په ډیری ناروغانو کې، هغه میټابولیک کازونه دي. میټابولیک کاز څه معنی؟ د وجود په میټابولیزم کې حتما یو تکلیف موجود ده او نه پرېږدي چې ډکې میتیازې په سمه توګه تخلیه شي. په میټابولیزم کې څه ممکن دي چې وشي کولی د قبضیت سبب وګرځي؟ سمپل ډایبټیز ملایټس یا شکر ناروغي، ډي ام. د شکر په موجودیت کې ګلوکوز معمولا جګیږي، د وخت په تېرېدو په د اعصابو په اټونومیک نروس سیستم یا په خودکار عصبي سیستم فشار واردوي او دا هغه د حرکاتو موضوع منځته راولي، په سمه توګه حرکت نه کوي کولمې، چې علت هم ډایبټیک نیوراپیتي وي. علت هم ډایبټیک نیوراپیتي. په نیوراپیتي کې
د اعصابو رګونه د شکر په واسطه باندې صدمه ویني، ژوبلیږي او خپله وظیفه په سمه توګه نه ادا کوي. نو د وجې کولمه په سمه توګه حرکت نه کوي او دا شو د شکر د وجې د قبضیت منځته راتګ. ډیری ناروغان چې په قبضیت باندې شدید قبضیت لري، ډکې میتیازې شخې وي، کلکې وي، بیرون ویستلو ته یې زور وهي، بار بار زور وهي، حتی ځینې د ډکو میتیازو کې وینه ګوري، د مقعد دردونه احساس کوي او په شکر هم مبتلا وي. نو دی بهتره ده چې خپل ډایبټیز ملایټس یا شکر کنټرول کړي تر څو د قبض نه هم خلاص شي. د تایراید ابنارمالیټیز، تایراید کې که چیرې هارمون جګ شي هم قبضیت منځته راولي، تایراید ابنارمالیټیز، او که هارمون ټیټ شي هم قبضیت منځته راولي. ډیری وخت په تایراید کې سرطانونه موجود وي، کلسیټونین په نامه هارمون نه جوړیږي. کلسیټونین بالاخره د کلسیم د میټابولیزم ابنارمالیټیز یا د غیر نورمال حالت سبب ګرځي او دا بالاخره د قبضیت سبب ګرځیدلی شي. نو د یو قبضیت ترڅنګ د شکر په شمول یا په ګډون د تایراید هارمون هم باید مطالعه شي چې آیا د تایراید کرایسس، د تایراید جګیدل او ټیټیدل خو د قبضیت سبب نه دی ګرځیدلی. همدا رقم که زموږ په حجره کې که فرضاً دا وګورو، یوه حجره ده، په حجره کې بلا ډیر ساختمانونه نور موجود دي. یو پکې مایتوکاندریا ده، داسې یو ساختمان لري مایتوکاندریا. که دا فکر کو چې هسته ده، د خواته یې مایتوکاندریا وي او داسې هم خواته ګولجي اپریټس یا ګولجي باډي وي. نو که چیرې دغه مایتوکاندریا ډمیج شي په داخل د حجراتو کې، مایتوکاندریل ډمیج منځته راشي، مایتوکاندریل ډیسارډرز، په دوه کې قبضیت ډیری منځته راځي. په مایټوکانډریل ډیسارډرز کې ولې قبضیت منځته راځي؟ ځکه مایټوکانډریا د انرژي د جوړښت مرکز ده په حجراتو کې، د ای ټي پی وی ډي پی په نامه انرژي جوړوي، دغه نه جوړیږي او بالاخره د کولمو د نه حرکت د وجې قبضیت منځته راځي. د میټابولیک ډیسارډرز ترڅنګ چې د قبضیت سبب ګرځي، بل علت که د قبضیت تر شا وڅېړو چې ولې قبضیت منځته راغلی ده، میډیسنز، ځینې ادویجات کولی شي د قبضیت د دوام سبب وګرځي. میډیکیشنز یا ځینې درمل دي چې که په دوامداره توګه یې خورو یا مجبور یې چې دغه دواونه د یو معالجې په پار استفاده وکړو، دا د وخت په تېرېدو کولی شي د قبضیت سبب وګرځي. اوپیایډز یو ډول درمل دي، میډیسنز دي چې دا کولی شي د درد سبب د قبضیت سبب وګرځي. ډیری وخت د درد دپاره کارول کیږي، د درد دپاره انالجیزیا. د کلسیم چینل بلاکرز په نامه ځینې میډیسنز دي، کلسیم چینل بلاکر لکه املوډیپین دي، دغه د جګ فشار د درملنې لپاره کارول کیږي، دا د قبضیت سبب ګرځي. همدارقم ځینې نور ضد د حساسیت درمل دي لکه انټي هیسټامینز. انټي هیسټامین کې سټریزین لرو، همدغه رقم رینیټیډین او فیموټیډین او سیمیټیډین دي، دا ټول کولی شي د وخت په تېرېدو د قبضیت سبب وګرځي که چیرې په های ډوز کې خورو یا په دوامداره استفاده کوو. ډایروټکس د قبضیت سبب ګرځي. ډایروټکس کوم یو دی؟ هغه درمل چې د فشار په معالجه کې، د وینې د لوړ فشار په معالجه کې او د ګردو په ناروغیو کې کارول کیږي، دا د قبضیت سبب ګرځي. د دواګانو ترڅنګ ځینې عصبي ناروغي د قبض سبب ګرځیدلی شي. هغه عصبي ناروغي چې د قبض سبب ګرځي په نیورولوژیکل منیفیسټیشنز کې یو موږ ام اس لرو. ام اس څه ته وایي؟ ملټیپل سکلیروسس په نامه یو تکلیف ده چې دا د بدن د دفاعي سیستم یوه ناقصه ده. زموږ بدن حمله کوي، د بدن په نورو دفاعي سیستم او د وجود په نورمالو حجراتو حمله کوي او بالاخره په دغه حجرات کې کولمو کې هم د حملې لاندې راځي او د قبضیت سبب ګرځي. پارکنسن ډیزیز، پارکنسن ډیزیز د اعصابو یوه ناروغي ده، په هغه کې د اعصابو نیورونونه له منځه تللي وي، نیورو ډیجنریټیو ډیسارډر ده، د قبضیت سبب ګرځي. که چیرې سپاینل کارډ انجري موجوده وي، یعنې زموږ د ملا تیر او په هغه کې موجوده شوکي نخاع صدمه وویني، ژوبله شي، نو د کولمو کنټرول پکې بیا نه کیږي، کولمې په سمه توګه حرکت نه کوي، دا د قبضیت سبب ګرځیدلی شي. همدارقم مکس کونیکټیو ټیشو ډیسارډرز، دا د قبضیت سبب ګرځیدلی شي.
په ټوله کې د قبضیت د منځته راتګ تر شا باید علت وګورو چې کوم علت ده د قبض د دوام لپاره هغه باید معالجه کړو. ولې زموږ په ټولنه کې تر کومه ځایه چې ما مریضان مطالعه کړي دي ډیری وخت سمپل د اوبو نه څښل د قبضیت د دوام سبب ګرځي. اوبه چې H2O فورمول لري که یې ونه څښو ګورې منطقي فکر وکړو زموږ ډکې متیازې شخې کلکې او وچې دي فرضاً که دا د هضمي جهاز وي دا هم معده وي دا وړې کولمې او دلته هم شروع کیږي غټې کولمې ډکې متیازې دي وچې کلکې او ډبلې که یې لمدې کړو نو څه شي نه باید استفاده وکړو طبعا دا ډکې متیازې دي او په کولون کې نښتي دي مسلما باید اوبه وڅښو دغه اوبه راځي معدې ته له معدې وړو کولمو ته له وړو کولمو راځي غټو کولمو ته او غټو کولمو کې د ځای کې دا کم مواد چې نښتي دي او قبض جوړ کړی ده دا اوبلن کوي او یلا انتقالوي بیرون بهرني محیط ته نو سمپل د اوبو څښل کولی شي د قبضیت برطرفه کېدو کې راسره مرسته وکړي که چیرې قبضیت لرو نو د اوبو ترڅنګ بل څه چې کارولی شو هغه سپیغول دي راځو په دغه اړخ کې د درملنې په هکله یو څه در سره غږېږم که چیرې قبضیت لرو نو لومړی باید په خپل هغه غذایي توکو کې وګورو چې د قبضیت د دوام لپاره موږ څه لرو که نه لرو په غذایي توکو کې څه دي اول باید وګورو چې ناروغ اوبه څکي که نه څکي حد اقل د ورځې په جریان کې خو 10 ګیلاسه 12 ګیلاسه اوبه باید وڅکو چې د قبض درملنه پرې وکړو که 10-12 ګیلاسه دفعتاً څکل خو طبعا ستونزې جوړوي باید ونه څکل شي ساعت په ساعت یې وڅکئ 2 ساعته بعد یو ګیلاس وڅکئ په اوبو کې بلا بدلونونه راوستلی شو ادرک او نعناع او زنجفیل دا شیان هم پکې مکس کولی شو د اوبو ترڅنګ بل څه چې کور کې کولی شو د سپغو درملنه پرې وکړو هغه سپغول دي یا سفرزه چې ورته وایي تاسو سپغول اوبو کې مه اچوئ اوبو کې ګټه نه کوي که یې وخورو یا یې په مایعاتو کې اچوئ بلکې په خوړو کې در سره مکس کوئ فرضاً دغه کاسه کې زموږ خواړه دي وریژې دي سپغول راواخلئ په یوې شیندئ چې د هرې مړۍ سره مکس شي او فرضاً که دا کاسه کې خواړه وي او موږ د ده له پاسه سپغول وشیندل دغه خواړه به راځي خولې ته خوله کې ژول کیږي او د خولې نه راځي معدې ته په معده کې هم همداسې د خوړو سره مکس وي او راځي بالاخره غټو کولمو ته داسې غټو کولمو کې که چیرې هره مړۍ د سپغولو سره مکس وي نښلي نه او دا ډیر ښه دغه درملنه د قبضیت درملنه پرې کیږي خواړو کې مو سپغول واچول مکس مو کړل دا مو راوستل خولې کې مو وژول د خولې نه معدې ته معدې نه کولمو ته او بالاخره په اسانه توګه بهرني محیط ته ورځي نو د درملنې لپاره د سپغولو ترڅنګ د اوبو او د سپغولو ترڅنګ بل چې څه مهم دي هغه ځینې درمل دي د لګزټیوز میډیسنز لګزټیو څه ته وایي هغه درمل چې کولمې ښویوي او ډکو متیازو ته اجازه ورکوي چې بهرني محیط ته لاړ شي په دو کې کاستر آیل یا د کاستر غوړي ورته وایي کاستر آیل یا د کاستر غوړي تاسو به کاستر آیل لیدلی وي ډیری وخت په کلیو کورونو کې د قبضیت لپاره کارول کیږي تاسو که وغواړئ د کاستر آیل نه د قبضیت لپاره یوه ښه درملنه جوړه کړئ دغه کاستر آیل واخلئ د الو بالو سره یو ځای کړئ الو بالو وبخښئ الو بالو نه الو بخارا الو بالو خو سرکې ته وایي الو بخارا سره یو ځای کوئ او د یو څو ورځو دپاره یې ساتئ در سره کولی شئ د همدغو دپاره ورځ کې یو قاشوغه دوه قاشوغه وڅکئ او قبضیت مو پرې برطرفه کوي د کاستر آیل ترڅنګ د الو بخارا نه هم کولی شئ استفاده وکړو ځینې میډیسنز یا درمل موجود دي چې هغه کولی شو د ډاکټر د نظارت لاندې د قبض د درملنې لپاره استفاده کړو ځینې سپازمولیډکس میډیسنز دي سپازمولیډکس میډیسن هغه چې د کولمو د نه حرکت له وجې د قبضیت درملنه کوي لکه میباورین او ډروټاویرین سپازمولیډکس ځینې دي پروکینیټیک میډیسنز پروکینیټیک چې ډیری وخت د خودکار عصبي سیستم یا اټونومیک نروس سیستم په واسطه کنټرول شوي ځایونه که چیرې شخ پاتې وي هغه کولی شي د پروکینیټیک په واسطه حرکت وکړي لکه ډامپریډان دي ایټوپراید د لیوسلپرایډز دي د دې ټولو ترڅنګ
که چیرې د قبضیت علت معلومې ناروغۍ وي میټابولیک ډیزیزز وي لکه شکر د شکر درملنه باید وکړو او د لنډې مودې لپاره کولی شو د ځینو شربتونو نه استفاده وکړو د ځینو ټابلیټونو لکه بیزاکوډل چې ورته وایي دا د کولمو حرکات تنظیموي ولې په ټوله کې د قبضیت علت باید پیدا شي او علت باید له منځه ویسو که لنډه یې ووایم د انټي بیوټیکو نه پرهیز وکړئ هره ورځ اوبه وڅښئ ورزش وکړئ سپغول وخورئ که قبضیت لرئ نو انشاءالله چې برطرفه کیږي جزاک الله